بسم الله الرحمن الرحیم. انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ته ښه راغلاست. ګرانو دوستانو، نن ورځ زموږ درس ده وټ څه، یعنی د شیانو لپاره استعمالیږي. او کله چې موږ یو څه باره کې پوښتنه کوو بیا وټ استعمالوو، یا د ټایم باره کې پوښتنه کوو یا د وظیفو باره کې پوښتنه کوو بیا وټ کاروو. What do you do? What do you do? ته څه کوې؟ بل دی where چیرته. دغه کله چې موږ یو چا څخه د هغې ځای باره کې پوښتنه کوو، د هغې موقعیت باره کې پوښتنه کوو بیا where استعمالوو. Where are you from? Where are you from? ته د کوم ځای څخه یې. when معنا ده کله. when دغه د وخت لپاره کارول کېږي. کله چې موږ د وخت باره کې پوښتنه کوو بیا when استعمالوو. when کله. when does he come? when does he come? هغه کله راځي، یعنی وخت باره کې پوښتنه کوي. بل دی هو څوک. پښتو کې معنا ده څوک. د خلکو لپاره استعمالي. کله چې د یو چا څخه موږ د یو خلکو باره کې پوښتنه کوو هغې لپاره موږ هو استعمالوو. who is he هغه څوک دی. whose معنا د چا، د ملکیت ښودلو لپاره کارول کېږي. کله چې موږ یو چا څخه پوښتنه کوو چې دا شی دا څیز د چا ده بیا whose استعمالوو. whose car is this? whose car is this? دغه موټر د چا دی. بل دی how many څومره. how many کله چې موږ د هغو شیانو باره کې پوښتنه کوو چې هغه شمیرل کېږي بیا how many استعمالوو. for example, how many brothers do you have? how many brothers do you have? ته څومره وروڼه لرې. بل دی how much دې معنا هم څومره ده، خو د how many سره یې فرق دا ده چې how many د هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې هغه شمیرل کېږي، خو how much د هغو شیانو لپاره کارول کېږي چې هغه نه شمیرل کېږي. for example, how much is it? دغه څو دی. how much is it? دغه څو دی. مثال موږ یې قیمت باره کې پوښتنه کوو نو قیمت خو نه شمیرل کېږي. how much is it؟ دا څو دی. بل دی how long څومره اوږده یا څومره ده. د اوږدوالي یا د مثال موږ کله چې د لینټ باره کې پوښتنه کوو، د ټایم لینټ باره کې د وخت اوږدوالي یعنی وخت اندازې باره کې موږ پوښتنه کوو بیا how long استعمالوو. for example, how long is the flight? ته په موټر کې چا سره ناست یو چیرته روانې سفر کوي نو بیا ډریور ته وایه how long is the flight؟ دا سفر څومره ده یا څومره اوږده ده هغه سفر، دا پرواز څومره اوږده. بل دی this معنا دغه. هغو شیانو لپاره استعمالیږي چې هغه موږ ته نږدې وي او مفرد وي یعنی یو وي. for example, this is a watch دغه یو ساعت ده. او د دې جمع حالت ده these ده. these معنا دغه، خو دا هغه شیانو لپاره استعمالیږي چې هغه موږ ته نږدې وي خو یو څخه زیات وي. these are watches دغه ساعتونه دي. بل دی that معنا هغه. د هغو شیانو لپاره یا د خلکو لپاره موږ کاروو چې هغه موږ څخه لرې وي، لرې واټن کې وي، لرې فاصله کې وي، دې لپاره that استعمالوو. for example, that is Ali هغه علي دی. او بل دی those معنا هغه، خو دا د هغو شیانو لپاره د خلکو لپاره کارول کېږي چې هغه لرې وي موږ څخه خو د یو څخه بیا څنګه وي یو څخه زیات وي. for example, those are students هغه شاګردان دي. شاګردان موږ څخه لرې روان دي خو یو څخه زیات دي، موږ ورته وایو چې those are students هغه شاګردان دي. some معنا ده بعضې، ځینې یا یو څه یا لږه. دغه د استعمالي د هغو شیانو لپاره چې هغه نامعلوم وي یا د هغو څیزونو لپاره چې هغه مقدار یې نامعلوم وي یا شمېر یې نامعلوم وي. for example, would you
would you like some water would you like some water یو څه اوبه غواړې یا اوبه غواړې دې شمېر نه معلوم د اندازې نه معلومه ده would you like some water اوبه غواړې ځینې اوبه غواړې کمې لږ ډېرې اوبه غواړې د دې اندازې معلومه نه ده څومره دي خو دومره ده چې شمېر لپاره موږ باید 2 څخه کم نه وي for example موږ وایو چې would you like some pens would you like some pens ځینې کلمونه بعضې کلمونه غواړي دلته شمېر باید 2 نه کم نه وي نور څومره زیات وي دې لپاره سم استعمالیږي بل دی اني معنا کوم دا هم د نامعلوم شمېر لپاره کول کېږي یعنې نامعلوم مقدار لپاره کول کېږي for example do you have any money څه پیسې لرې do you have any money څه پیسې لرې دغه زموږ کلاس هیله ده چې اوس هم ترې زده کړی وي که غواړئ چې انګلیش لنګویج په ساده الفاظ سره پښتو ژبه کې زده کړئ نو لطفا زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن ووهئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو چې موږ یې اپلوډ کوو نوی کلاس تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي thank you so much for watching thank you so much thank you